تاسین دا د قرآن او د څرګندونکي کتاب آیاتونه دي. لارښوونه او زیری د هغو مؤمنانو لپاره چې لمونځ قایموي او زکات ورکوي، او بل هغوی داسې خلک دي چې پر آخرت باندې پوره باور لري. حقیقت دا ده هغه کسان چې آخرت نه مني د هغو لپاره موږ د هغو کړه وړه ښایسته کړي دي. له دې امله هغوی په لارو کې لالهند ګرځي. دا هغه کسان دي چې د هغو لپاره بده سزا ده، او په آخرت کې هم دوی تر ټولو زیات په زیان کې اخته پاتې کیدونکي دي. او اے محمد ته بېشکه دا قرآن دی او حکیم او علیم ذات لخوا مومي. دوی ته د هغه وخت څه واوره کله چې موسی خپل کوروالو ته ویل چې ماته ور غوندې په نظر راغلی دی، زه به هم دا اوس له هغه ځای کوم خبر لزان سره راوړم یا به کوم سکروټ راخیستې راوړم تر څو چې تاسو تعود شي. هلته چې ورسیدنو आवाज راغی چې مبارک دی هغه چې په دې اور کې دی او هغه چې د دې په چاپیریال کې دی. پاک دی الله د ټولو نړیوالو پروردګار. اے موسی دا زم الله برلاسی او د حکمت خاوند. او وګورځه خپل همسا څنګه چې موسی وکتل چې همسا د مار په څیر خوځيږي، نو شای واړه ولا وتښتید او شاته هم ونکتل. اے موسی مو ویریږه، زما په وړاندې پیغمبران نه ویریږي، مګر دا چې چا قصور کړی وي بیا که هغه له بدی څخه ورسته په نیکی سره خپل فعل بدل کړ، نو زه بخونکی مهربان یم. او خپل لاس په خپل گریوان کې نه باسه، ځلان د براوزی بیل څه عیبه. دا دونه خانې له نه نخانو څخه دي د فرعون او د هغه د قوم لوري ته د تلو لپاره. هغوی ډیر بدکاران دي. او کله چې زمونږه څرګنده روخانه نخانی د هغو مخې ته راغلي، نو هغوی وویل چې دا خو ښکاره کوډي دي. هغوی له سره تر پایه د ظلم او غرور له لارې له دغو نخانو څخه انکار وکړ، په داسې حال کې چې زړونه یې پرې قایل شوي وو. اوس وګورئ چې د هغو مفسدانو عاقبت څنګه شو. له بلې خوا موږ داود او سلیمان ته علم ورکړ، او هغوی وویل هغه خدای ته شکر دی چې موږ ته پر خپلو زیاترو مؤمنو بندګانو باندې لوړتیا را په برخه کړه. او سلیمان د داود وارث شو، او هغه وویل ای خلکو، موږ ته د مرغانو خبرې راز د کړای شوې دي، او موږ ته هر ډول شیان راکړل شوي دي. بشکه دا د الله کارا لورینه ده. د سلیمان لپاره د پیریانو او انسانانو او مرغانو لخرې راغونډې کړای شوې وي، او هغوی تر پوره انضباط لاندې ساتل کېدل. یو ځل له هغو سره سفر کاوه تر دې پورې چې کله چې دوی ټول د میګیانو ناو یعنی بیدیا ته ورسېدل، نو یو میګي وویل ای میګیانو، په خپلو غارونو کې نه وځئ، نه چیرې داسې وشي چې سلیمان او د هغه لخرې مو چیت کړي او هغوی به خبر هم نه وي. سلیمان د هغه په خبره مسکای په خندا شو، وی ویل ای زما ربه، ما تر کنټرول لاندې وساته چې زه ستا د هغې لورینې شکرګزار اوسم چې تا پر ما او زما په مور او پلار باندې کړې ده، او داسې نیک عمل وکړم چې ستا خوښه شي، او په خپل رحمت سره ما په خپل صالحو بندگانو کې داخل کړه. یو کرت بل سلیمان د مرغانو پلټنه وکړه، وی ویل څه خبره ده چې زه فلانه هدهد نه وینم، آیا هغه چیرته غایب شوی دی؟ زه به هغه ته سخته سزا ورکړم یا به ذبح کړم، کنه نو هغه به اروم مرو ماته روښانه معقول دلیل وړاندې کوي. لا زیات وخت نو تیر شوی چې هغه هدهد راغی، وی ویل ما هغه معلومات ترلاسه کړي دي چې ستا په علم کې نشته. زه د سبا په باب له باوري خبر سره درته راغلی. ما هلته یو ښځه ولیدله چې د هغه قوم حکمرانه ده. هغې ته هر راز وسایل ورکړل شوي دي، او د هغې ډیر لوی تخت دی. ما لیدل چې هغه د هغې قوم د الله په ځای د لمر په وړاندې سجده کوي. شیطان د هغو عملونو د هغو لپاره ښایسته کړل، او هغوی له لارې واړول. له دې امله هغوی دغه سمه لاره نه مومي چې هغه خدای ته سجده وکړي چې د اسمانونو او ځمکې پټ شیان برسېره کوي، او هغه په ټولو هغو شیانو پوهیږي چې تاسو پټوي او ښکارا کوي.
الله چې له هغه پرته بل هیڅوک د عبادت وړ نشته چې د لوی عرش څښتن دی. سليمان وویل همدا اوس به مونږ ګورو چې تاریخیا ویلي دی او کتل دروغجنو څخه. زما دغه لیک یوسا او هغو خلکو ته وګورځوا بیا ورڅخه هاخوا بیل شه وګوره چې هغوی څه عکس العمل ښکاره کوي. ملکی وویل ای درباریانو ما ته یو ډیر مهم لیک غوښول شوی دی. هغه د سليمان لخوا دی او د رحمان او رحیم الله په نوم سره پیل کړی شوی دی. مضمون دا دی چې زما په مقابل کې سرکشي مکوي او زما حضور ته مسلمانان راشي. د لیک لوستلو وروسته ملکی وویل ای د قوم مشرانو زما په دغه موضوع کې ماته مشوره راکړئ. زه له تاسو پرته د هیڅ کار پریکړه نه صادروم. هغه وویل موږ د قوت او په جګړه کې د سخت بریښ خاوندان نور فیصله ستا په لاس کې ده. ته په خپل وګوره چې څه حکم کوي. ملکی وویل چې پاچایان چې کله یو هیواد ته ننوځي نو هغه ورانوي او د هغه عزتمند خلک ذلیل کوي او دوی هم همداسې کوي. زه دغه خلکو ته یو سوغات لېږم بیا ګورم چې زما ځانګړی استازی له څه ځواب سره بیرته راستنیږي. کله چې هغه یعنی د ملکی سفیر سلیمان ته ورغی نو هغه وویل آیا تاسو غواړئ چې مال سره زما مرسته وکړئ؟ څه چې خدای ما ته راکړی دی هغه له هغه نه ډیر زیات دی چې تاسو ته یې درکړی دی. ستاسو سوغات دې همدا تاسو ته مبارک وي. کله چې هغه یعنی د ملکی سفیر استازیا د خپل لیګونکو لوري ته بیرته ستون شه مونږ به هغه ته له داسې لښکرو سره ورشو چې هغوی مقابله نه کړی شي او مونږ به هغوی په داسې رسوایی سره له هغه ځای وباسو چې ذلیل وګرځي. سليمان وویل ای درباریانو له تاسو نه به کوم یو د هغې تخت ماته راوړي مخکې له دې نه چې هغوی اطاعت کوونکي ماته راشي. له پیریانو څخه یو د قوي جوسې خاوند ارزو کړ زه به درته راوړم مخکې له دې چې ته له خپل ځایه پاڅېږې. زه د دې وس لرم او امانتدار یم. له کوم سړي سره چې د کتاب یو علم و هغه وویل زه ستا د بڼو له رپېدو نه مخکې هغه درته راوړم. څنګه چې سلیمان هغه تخت له خپل ځان سره ایښودل شوی ولید وی ویل دا زما د رب فضل دی تر څو چې هغه ما وازمایي چې زه شکر کوم او که د نعمت ناشکري کوم. او څوک چې شکر کوي د هغه شکر په خپل د همغه لپاره ګټور دی او که څوک ناشکري وکړي نو زما رب بې نیازه او په خپل ذات کې په خپل لوی دی. سليمان وویل د هغې تخت ناکاره ناآشنا د هغې مخې ته کېږدئ. ګورو چې هغه صحیح خبرې ته رسیږي او کله هغو کسانو څخه ده چې سمه لاره نه مومي. ملکه چې راغله نو هغې ته وویل شول آیا ستا تخت همدغسې دی؟ هغې وویل دا خو لکه چې همغه دی. مونږ خو لا پخوا پوهېدلي وو او مونږ د اطاعت سر ښکته کړی وو. مونږ مسلمان شوي وو. هغه چې کوم شی له ایمان راوړلو نه منع کړی و هغه د هغه وخت معبودانو عبادت چې هغه له الله څخه پرته هغه ته کو ځکه چې هغه له یو کافر قوم څخه و. هغه ته وویل شول چې قصر ته ننوځه. هغه چې وکتل نو ګمان یې وکړ چې د اوبو حوض دی او د ورکوزیدو لپاره خپل پایڅې بډ وهلې. سليمان وویل دا د ښیښې رونه هوار فرش دی. هغه وویل ای زما ربه تر نن ورځې پورې ما پر خپل نفس ډیر ظلم وکړ او اوس ما له سلیمان سره د الله رب العالمین اطاعت ته غاړه کېښوده. او سمودیانو ته موږ د هغو ورور صالح له دې پیغام سره ولیږي چې د الله بندګي وکړي. نو په ناڅاپي ډول هغوی دوه دښمنې ډلې شوې. صالح وویل ای زما قومه له نیکۍ نه مخکې د بدۍ لپاره ولې تلوار کوئ؟ ولې له الله نه بخښنه نه غواړئ؟ ښایي چې پر تاسې رحم وشي. هغوی وویل مونږ خو ته او ستا ملګري د شومتوب نښه میندلې یئ. صالح ځواب ورکړ ستاسې د ښه او بد فعال معامله له خدای سره ده. اصلي خبره دا ده چې پر تاسې ازموینه کیږي. په هغه ښار کې 9 ډلې وې چې په هیواد کې فساد خوراوه او کوم د اصلاح کار یې نه کاوه. وی په خپل منځو کې سره وویل په خدای باندې په قسم خوړلو سره ژمنه وکړي چې مونږ به د شپې له مخې په یرغل کولو سره صالح او د هغه کورنۍ ووژنو او بیا به د هغه ولی ته ووایو چې مونږ د هغه د کورنۍ د وژنې په وخت کې موجود نه وو
مونږ بیخي رښتیا وایو دا د سیسه خو هغوی جوړ کړه او بیا مونږ یو تدبیر ونیو چې هغوی ورڅخه خبر نو اوس وګوره چې د هغوی د سیسه عاقبت څه شو مونږ هغوی او د هغو ټول قوم تباه کړ هغه د هغوی تش پراته کورونه دي د هغو ظلم لامل چې هغوی کاوه په دې کې د عبرت یو نښه ده د هغو خلکو لپاره چې علم لري او موږ هغه خلک وژغورل چې ایمان راوړی او له سرغړونې څخه یې ډډه کړې و او موږ لوط ولېږه یاد کړه هغه وخت چې هغه خپل قوم ته وویل آیا تاسو په داسې حال کې چې په سترګو وینئ بدکارۍ کوئ آیا تاسو هم دا کړن لار ده چې خزي پرېږدئ نارینه‌و ته د شهوت رانۍ لپاره ورځي حقیقت دا دی چې تاسو سخت د جهالت کار کوئ خو د هغه قوم جواب لدی پرته بل څه نو چې هغه ویل خپل کلینه د لوط کورنۍ وباسي دوی ډیر ځانونه پاک کوي په پای کې موږ هغه او د هغه کورنۍ وژغورله پرته د هغه لمرمنې څخه چې د هغه بیرته پاتې کېدل موږ ټاکلیو او مو وراو پر هغه خلکو باندې یو ورخت هغه ډیر بد ورختو د هغه خلکو په حق کې چې تنبیه کړای شوی ای پیغمبره وایه سنا ستاینه د الله لپاره او سلام د هغه پر هغه بندگانو چې هغه غوړه کړل له دوی نه پوښتنه وکړه الله غوړه ده که هغه معبودان چې دوی له هغه سره شریکان ګرځوي خنو هغه څوک دی چې اسمانونه او ځمکه پیدا کړل او ستاسو لپاره له اسمانه وبو ورولي بیا د هغو په وسیله هغه خاصه باغونه زرغون کړل چې د هغو د ونو زرغونول ستاسو له وسې پوره نو ایله الله سره کوم بل خدای هم په دغه چارو کې شریک دی نه بلکې هم دوی له سم لارینه او وختي روان دي او هغه څوک دی چې هغه ځمکه آرامځای وګرځولا او په هغه کې سیندونه وبهول او په هغه کې د غرونو میخونه ټک وهل او د اوبو د ذخیرو په منځ کې پرده حایله کړه ایله الله سره کوم بل خدای هم په دغه چارو کې شریک دی نه بلکې له دوی نه زیاتره خلک نه پوهان دي څوک دی چې د بیکاس به واس دعا وری کله چې هغه وبلی او څوک د هغه کړهوي ست کوي او څوک دی چې تاسو د ځمکې خلفا ګرځوي آیا الله سره کوم بل خدای هم د دې کار کوونکی دی تاسو بيخي لږ غور کوئ او هغه څوک دی چې د وچه او سمندر په تیارو کې تاسو ته لار کوي او څوک د خپل رحمت نه وړاندې بادونه زیری ورکوونکی لیږي آیا الله سره کوم بل خدای هم دغه کار کوونکی شته ډیر پورته او لوړ دی الله له هغه شرک نه چې دغه خلک یې کوي او هغه څوک دی چې د پیدایښت پیل کوي او بیا هغه تکراروي او څوک تاسو ته له اسمان او ځمکې نه روزي درکوي آیا الله سره کوم بل خدای هم په دغه چارو کې برخوال شته وای چې راوړي خپل دلیل که تاسو رښتونی یې دوی ته وای په اسمانونو او ځمکه کې هیڅ څوک د غیب او علم نه لري مګر الله او هغوی نه پوهیږي چې کله به هغوی را پاتول کیږي بلکې د آخرت علم خو له دغه خلکو نه بیخي ورک شوی دی بلکې دوی د هغه له پلوه په شک کې دي بلکې دوی له هغه نه وړاندې دي دا منکران وایي آیا کله چې مونږ او زمونږ پلرونه نیکونه خاوري شوی ووسو نو مونږ به پر اختیار سره له قبرونو څخه راوېستل شو داغه خبرونه مونږ ته هم ډیر راکړی شوی دي او مخکې زمونږ پلرونو ته هم ورکړی شوی دي خدا فقط افسانې دي چې له پخوانیو وختونو څخه اورول کیږي وای لګوندې په ځمکه کې په ګرځېدو راګرځېدو سره وګورئ چې د مجرمانو څه عاقبت شوی دی ای پیغمبره د دوی په حال باندې مزورېګا او موږ د دوی په دسیسو باندې زړه تنګي ووسه وی وایي چې دغه وعده یعنی تور بریخ به کله پوره کیږي که تاسو رښتونی یاست وای څه عجب چې د کوم عذاب لپاره چې تاسو بیړه کوئ د هغه یو برخه تاسو ته بیخي نږدې شوی وي حقیقت دا دی چې ستاسو عرب خو پر خلکو باندې ډیر فضل کوونکی دی مګر زیاتره خلک شکر نه باسي بشک ستاسو رب خپوهیږي په هغه څه چې د دوی سینو په خپل دننه کې پټ کړای دی او په هغه څه چې دوی ښکارا کوي
په اسمان او زمکه کې هیڅ کوم پټ شی داسې نشته چې په یو څرګند کتاب کې لیکل شوی موجود نه وي. دا واقعیت دی چې دغه قرآن بنی اسرائیل ته د زیاترو هغو خبرو حقیقت ښیي چې هغوی پکې اختلاف لري او دا هدایت او رحمت دی د مؤمنانو لپاره. بشکه همدغه سبستا رب د دوی په منځ کې هم په خپل حکم سره پریکړه وکړي او هغه برلاسه او په هر څه پوهیدونکی دی. نو ای پیغمبره پر الله توکل لره، په باوري ډول ته په څرګند حق باندې ته مړی نشي اورولای، نه هغو کنو ته خپل आवाज رسولای شي چې شاړوي تختی او نه لاندې په لارښوونې سره له ګمراهۍ نه ژغورلای شي. تو خو خپل خبره همغه کسانو ته اورولای شي چې زمونږ په آیاتونو باندې ایمان راوړي او بیا امر منونکي ګرځي. او کله چې پر هغه باندې زمونږ د خبرې د پوره کېدو وخت را ورسیږي نو موږ به د هغو لپاره یو ځناور لمزکې نه راوباسو چې له هغو سره به خبرې وکړي چې خلکو زمونږ پر آیاتونو باندې باور نه کاوه. او لږ هغه ورځ په تصور کې راوله چې کله موږ له هر امت نه د هغو کسانو یو بشپړ پوځ محاصره راولو چې زموږ آیاتونه دروغ ګڼل، بیا به هغوی د هغو د اقسامو په لحاظ سره درجه په درجه ترتیب کړل شي تر دې پورې چې کله ټول راشي نو د هغو رب له هغو نه پوښتنه وکړي چې آیا تاسو زما آیاتونه دروغ ګڼل په داسې حال کې چې تاسو د هغو علمي څېړنه نه وکړي؟ که داسې نه ونو نور تاسو څه کول؟ او د هغو د ظلم له امله به د عذاب وعده پر هغو باندې پوره شي، بیا به نو هغوی هیڅ هم ونشي ویلای ځکه چې ځواب او دلیل نه لري. آیا هغوی ته بصیرت نه ورکړای شوی چې مونږ شپه د هغو لپاره د آرام کولو وخت ګرځولې و او ورځ مو روښانه کړې و؟ په همدې کې د هغو خلکو لپاره ډېرې نښانې وي چې ایمان راوړ. څه به تیر شي په هغه ورځ چې کله شپېلې پکړای شي او هغه ټول هیبت وهلی شي چې په اسمانونو او ځمکه کې دي، پرته له هغو کسانو چې الله له دې هیبت نه د هغو ژغورل وغواړي او ټول وزوړ غوګونه یعنی په خواري د هغه په وړاندې حاضر شي. نن ته غرونه ویني او ګمان کوي چې خلک خک شوي دي، خو په هغه وخت کې به دا د وریځو په څیر الوتونکي وي. دا به د الله د قدرت نښانه وي چې هر شی په حکمت سره برقرار کړی دی. هغه خو پوهیږي چې تاسو څه کوئ. څوک چې لنیکی سره راشي هغه ته بل هغې نه زیاتره غوره بدله ورکړي شي او د غراز خلق به د هغې ورځې له هیبت نه خوندي وي. څوک چې له بدی سره راشي د غراز ټول خلق به پړ مخې په اور کې وغورځول شي. آیا تاسو له دې پرته بل بدله مونډلای شي چې څنګه وکړي همغه سی واخلي؟ اے محمد دوی ته وایم ماته خو همدا حکم شوی دی چې دغه خار یعنی مکی د رب بندگی وکړم چې هغه دا حرام ګرځولای دی او هغه ذات چې د هر شي څښتن دی. ماته حکم شوی دی چې زه مسلمان ووسم او دا قرآن په لوستلو سره واورم. اوس چې څوک هدایت غوړه کړي هغه به د خپل کېګنې لپاره سم لار غوړه کړي او څوک چې گمراه وي هغه ته وایي چې زه خو فقط خبردارون کوم. دوی ته وایي سناست عین یوازې الله لره ده. ډیر ژر به هغه تاسو ته خپل نښانې دروخي او تاسو به هغه وپیژنئ او ستاره بل هغه عملونو څخه نه خبره نه دی چې تاسو خلک یې کوي.